که سره ذکر کولو چې یاره اصل زندگی چې کوم دی د تنبوانو حال کړی د ځواني دا کوم کوچی ده که خیموله دا کوچیان دي دی چې زه دا کاروبار شروع کوم دا کاروبار خو ډېر سخت ده مستې چیل ډېر ټیټ وي داسې وي که نه چې چا غوړي به خرڅ کوي دی خبره وره 1 लाख پرې ګټ شته ورکې تو ګټ چې کوم دی هغه 1 लाख ونه شته هغه به تاسو هم وایو چې د 1 लाख ولا کوم یو ګټ دی سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو عبدالرحمن یم امید نه چې ټول وي خشاش بشاش دا مهال مونږ راوتي یو آوټینګ دپاره او مازدیګری دی او ډېر ښایسته ټنډه شان هوا هم چلیږي او تیره مخامخ جونګړه ستاسو ته ښکاري اوس به دې که سره ذکر کولو چې یاره اصل زندګي چې کوم دی د تنبوانو حال کړی چې چېرته ځای خوښ شي مغزې ډېره واچوي بس اثر زندگی تیروي خو زیاتره حال اعتراض کوي دی باندې چې جناب علی دا کاس هم اعتراض کوي صدیق اکثر تر ISI ولی سره دا محکمه حکومت دی ډېره خوندوره محکمه دی خو انټیلیجنس والا خو خیر دا محکمه حکومت دی چې سار ته ډیپټي رسي ډېر زور غواړي پوه دي کې کله کله سړی لیواني توپ ته سړي ایکټینګ به کوي که ایکټینګ دی ونه کړو که نه دی محکمې کې بس بېدا سړی چې کوم دی ناکام دی شه جناب علی څنګه علاقه دی ټوله هریالي دی او جناب علی ټول شینکی مینکی دی او چمن دی او هوا هم ښه ښایسته خوندوره شان چلیږي هغه څه شي دی آس دی زومینګ ویل خو د څه آس دی خو خرچه مرچه ور باندې کوي که خوراک یې دی خو لږ کمزوری شان ښکاري و جناب علی دا سایډ کې آوټینګ دپاره حال کې راوتي انجوایمنټ دپاره فوټبال کوي شه جناب علی دی سیاره زه به مونځ پوره کوم که نه مې جناب علی مونځ به پوره کوي دا نه سیاره څه مسافرته خپل کور کې چا مسافرته کوي دا خو داسې ده لکه خپل کور کې موجود دی او ښایسته خوندور شان چمن دی زه خو یې داسې کې لمونځ وکړو مازدیګری دی ولې چې لمونځ کوم دی اهمه فریضه دی دا ساده کې نو دی یو ډېر بېل شی خو هم شان مزه وي شه جناب علی دا تاسو کتلی شئ چې مازدیګری دی او انور په پرېوتو دی او مختلف ځایونه داسې کې خلک راځي او خپل ایکټیویټي کوي څوک کرکټ کوي څوک فوټبال کوي څوک آوټینګ دپاره چې څوک چې کوم دی تروان سینځري زرکان دا وزونه به تاسو ته هم اورېدی شي خو ډېر لرې دي مونږ ته خو اورېدی شي او جناب حالي چې تاسو ته آیا اورېدلی شي که نه شي ولې مایک چې کوم دی د موبایل والا ډېر کمزوری ډېر لرې نه اواز نه کینچ کوي او دا تاسو ته کتلی شئ چې مختلف ځایونه رسي د اوړکي چې کوم دی دا هم آوټینګ دپاره باغ دوړ کې مصروف دي خیرونو څنګه ریډي دا ځواني که نه څه دا خیمه والا دي که کوم والا دي دا ځواني دا کوم کوچی ده که خیمه والا دا کوچیان دي دی چې زه دا کاروبار شروع کوم دا کاروبار خو ډېر سخت ده کومو چې وخت لري ګرمي به دې وایي ګرمي خو په کوم کاروبار کې نه وایي ګرمي خو څه چا خبره که نه وستا کې سړک ډېر وي سکر وچکالي ډېره ده دا خو دا بارانونه نشته یې دي د خوراک اوبه ګرځی وي و بیا شیدې به هم ترخوي اورې غوړي به ترخوي دوله مستې چیل ډېر ټیټ وي داسې وي که نه چې چا غوړي به خرڅ کوي ښه یوه ورځ چا راوړي مرکز ته ما لیدی تی شی دی ګډو دي مو خو دا نزګیر سانګېړ ته سې دا به څومره راماوي 100 دانې به وي 100 دانې ټول ناکام ریټ کوم والا دا بچي وه والا بچي 15,000 100,000 15 ټول نه هاي ریټ دا 15,000 جناب دا ټول له وړي کې 2500 ده غټ دی اولاد لا 15,000 غټ دی اولاد کوم یې سو دی خبره وره 1 लाख پرې ګټ شته ورکې او جناب علی تاسو دی دا جناب یې سیره خوري شته خو سختي شته هغسې ګټ هم پکې شته او موږ ته یې دلته کې یو ګډ چې کوم دی هغه 1 लाख ونه شته هغه به تاسو هم وایو چې د 1 लाख ولا کوم یو ګډ دی
ته راشه د 1 لاک والا خو وګورو که نه د 1 لاک والا کومې وي دا منځ کې روان دي دا خو نه ده دنه یې اجي جناب علي تاسو ته یاد دی دا ګډ څه کوم روان دی دا په 1 لاک دی جناب علي دی چې دا په 1 لاک روپۍ دا بلخای ده بلخای ده خو دغسې صحیح نسل والا بلخیان ده که نه صحیح موږ په پوره کې نه راځو ښه صحیح شی ده نو دا خو دا به دې سیدو به ګډو ساتلی وي ګډو دپاره ته دا ما څه بوی کیسه څه کوله څه 94,000 روپۍ نه یې ریلي هغه کېنوی خو دا 1 لاک نه پوره که څه دنه سیوان شته 10,000 ستا 15,000 دا خو ما ته اوس هله کمزورې لګي دنه ښه شته بلې زیو هغه برابر و دا کوم څه صحیح ده څه وایې تاسو غویي برابر هغه ډېر ښایسته خوندور و هر کمزوري دي خو دا خو درته کیسه وکړه داسې اوبه کمې ده او خوراک ده داسې کې دا اوس خوراک ګورې نه خاشاک ماشاک ټول نشته زموږ والا مې رماته کړه هغه څه دي هغه ته دي بل کس دي هغه بل هغه لغونې امي کې رماته ورسه ډر يلا هلا ډر تګ رماته ورسه وړه پوه شوې هغه تاسو پارټۍ والا دي خو دا خو ټول یو هغه دي کوچیان خو ډېر کامونه د مسجد د مسجد هلک کومونه دي ځنه هغه کاروبار کې بزو والا ستر سویکتی سي بالا شیخ اچھا صحیح ده ٹھیک ده جناب علي رما تاسو وکتله دا ځوان چې کله واوري چې دې کې ګډ 1 لاک قیمت دی ایک دا په خندا شي چې که دا ګپ لګوي چې کله یې ورته وویلي چې یاره دا خو اصلي ګډ چې کوم دی 1 لاک نه باندې دی نو تاسو اندازه ولګوي جناب علي چې 1 لاک ته ګډ رسیدی هغه یې چې جناب علي دې نه مخکې ګډان هم شته نو بقي مو څه نه شي بس دا سړی چې کوم دی که نه عقل ورته سوچ ورته فکر شي که سوچ عقل ورته عقل ورته ایران شي ایسه عقل ورته ایران شي که څه بلا ورته وي څه حاله ښه جناب علي دا تاسو وکتلو چې یو وړوکی شان باندې آوټینګ دپاره راوتي یو دا و د هنګو مازدیګری نو زه عابد رحمان تاسو اجازت غواړم تر بل ویډیو پورې د لوی الله په امان